پېښور ښار کې د اختر منځونه وشول. خلک یو بل ته مبارکیانې ورکوي. د نورو کلونو په شان دا ځل ګڼه ګوڼه نه ښکاري ځکه په مختلفو سیمو کې د اختر منځونه وشول. مخکې به په خاصو ځایو کې د اختر منځونه کېدل. اختر دا ځل د افغانانو لپاره لږ بې خونده ده ځکه اختر څخه مخکې حکومت اعلانونه کړي وو چې اختر څخه وروسته د افغان کډوالو د شړلو دویم پړاو به پیلوي او یو شمېر افغانان به له پاکستان څخه وکاږي. سږکال امنیتي حالات هم رنګیلي ښکاره کېدل خو تر اوسه کومه بده پیښه نه ده شوې. دلته به له یو څو تنه افغانانو سره خبرې وکړو چې د دوی دغه اختر څنګه ده او د اختر ته څنګه ګوري. ستړی مه سې، اختر دې مبارک سه او خپل تعارف راوکړه. وعلیکم السلام. د ټولو نه مخکې تاله او په داخل کې د افغانستان په خارج کې ټول د نړۍ په ګوټ ګوټ مسلمانانو د اختر مبارکي وایم. زما نوم محمد ابراهیم میاخیل دی او د جلال آباد اوسېدونکی یم. فعلا پېښور ګوټ کې ژوند کوم. میاخیل صاحب که دا راته ووایي چې اختر په داسې حال کې منځل کېږي، یو خواته حکومت پاکستان اعلان کړی ده چې د اختر په 15مه مو افغانان وکاږي او بله خواته مسافرت ته ساسر خو به یې نه یې کړی. ولا احساسات طبعا کوي، یو خو د مسافرت ژوند زندګي ده او بل خوا د پاکستان ګورنمنټ دغه اعلان کړی چې د افغانستان کوم کډوال دلته اوسېږي باید دا لاړ شي خپل وطن ته. نو دا به بیا وخت فیصله کوي چې بعدون کې د ګورنمنټ پاکستان موږ سره څه کار کوي او بل مسافري خپل وطن نه لرې وي. اختر مبارک، ستاسو اختر مبارک شي. خپل وطن نه لرې احساس طبعا کوو، خپل خپلوان دي، رشته داران دي، هغلته ژوند زندګي کوي او موږ دلته یو. د پاکستان ګورنمنټ خو دغه د ویزو مشکلات تاسو وګورئ، د تورخم مشکلات دي. موږ رسیدګي نشو کولی چې خپل خپلوانو سره ته لاړ شو، اختر ولمانځو، مړي له لاړ شو، ژوندي له لاړ شو. نو په همدغه خاطر باندې بس اختر موږ همدغه نوم حضرت نور. تره راته وایي چې د مسافرۍ اختر څه فرق لري؟ والله نو د وطن او د مسافرۍ خامخا فرق لري. وطن وطن یو وطني والله چې لږ نه خو زه له زلمی نوم سره راغلی یم، خو نن سبا مې هغه ځای ډېر خوښ ده. والله که دلته ډوډۍ خوند راکړي مثال ته ما سکونت کولی، خو داسې ده چې کاروبار نشته ده، غریبي نشته ده. په دغه وجه باندې موږ دلته ایثار یاستو، بله هیله او اسلام نشته ده. مسافر دا راته وایه وروره چې اختر څه خونده مزه وه که نه؟ والا وروره اختر خوند مزه به څه پیدا شي. کوم ملګري دوستان څه ول هغه په دې تېره چپه کې لاړل افغانستان ته. اوس داسې اختر ده چې بیخي ګډ وډ ده. ولې؟ خوند مزه نشته، یاران دوستان پکې نشته، د خپل خپلوان نشته، د ټول ګډ وډ شو سره، ځکه د اخترونو خوند مزه نشته. دا حکومت ویلي دي چې اختر په 15 تاریخ د دې را روانې میاشتې به افغانان وکاږي. دغه خو په اختر باندې ساسر نه یې کړی، ډېر زیات یې کړی ده. لږ نه، د ټولو خلکو زړونه مات دي. اوس هم ټول خلک په ډار او په ترس کې دي چې دا به څنګه چل کېږي، افغانانو سره به بیا کوم دغه کېږي که نه، افغانان به سره به په څه تکلیف او څه په دغه باندې به ځي. نو دې خلکو سره اند کریم نشته ده، نو څنګه به سوچ فکر نه وي ورسره.